خدا نه خواسته که د انسان زندگی په غفلت کې تیره سي او انسان خپل زندگی د نفس په خواهشاتو کې تیره کی او انسان د الله تعالی په نافرمانی کې زندگی تیره کی، کله لمونځ کړي او کله نه کړي او کله پر وخت باندې کړي او کله بے وخت کړي او چې معمولی بانه ورته پیدا سي بیا د زندگی هغه بهترینه طریقه سنت غفات بیا د پر رواجونو په رسمونو کې ولاړ سي. نو چې کله د دې زندگی سره د انسان رخصت راسي بیا خو اول منزل د سړی زکندن دی ډېره ستړیایي او دویم منزل د انسان قبر دی هغې کې هم ستړیایي او دریم منزل حشر و نشر دی هغې کې هم ستړیایي چې کم منزل راځي هغې د هغې څه اول منزل څه ډېر ستړی کېږي چې در څو پورې اخرنی منزل جهنم دی چې هغه د ټولو ستړیا او ډېره ستړیا ده. نو چې کوم څوک زندگی په غفلت کې تیره کړي، په ناپوهي کې تیره کړي، د نفس پر خواهشاتو باندې تیره کړي. حضرت علی رضی الله عنه با په مسجد نبوي کې خطبه ویله او خطبه کې به ویلې خلکو زندگی د الله تعالی پر دین تیره کړي چې د کوم مقصد دپاره الله تعالی پیدا کړي یاست، عبادت د الله تعالی معرفت په دې پسې ځان ستړی کړي. که ستاسو زندگی د الله تعالی پر دین باندې نسوه تیره بیا چې تاسو له اول منزل د زکندن راځي دا به ډېر ستړی. کله کله به ورته ویل ستاسو زکندن به په دې شکل راځي لکه یو خاردار درخت چې د انسان په وجود کې ځای ونسي او د هغې دا تنه در دې سر وتلي او تی بیا ځین راکشی دا ټوله ازغي د بدنه سره اخیږي او بدن ټوله ټوکړه ټوکړه کوي. کله به ورته ویل زما په الله قسم پر تاسو زکندن په داسې حالت کې راځي لکه د یو ژوندي حیوانه څه چې پوست خیږي. کله به ورته زما په الله قسم پر تاسو زکندن داسې راځي لکه یو ژوندی حیوان چې په دیګ کې کبابېږي. کله به ورته ویل زکندن به بیا داسې راځي لکه یو سړی چې 300 واره پر مځکه باندې په توره وایي پر بستره باندې چې زکندن درله راسي او تا زندگی د الله تعالی په اوامرو کې نه یې تېره کړې نو بیا خو زکندن هم ډېر ستړی دی او د زکندنه څه وروسته چې کوم قبر راغلی. یو حدیث مبارک راځي چې انسان چې کله قبر ته ورشوسي نو الله تعالی فرشتي ورباندې مقرر کړي، هغې د عمل نامه ګوري چې د ماپښین لمونځ د کوم چا څه قضا سوی نو هغې د جهنم په ګروزونو باندې وایي در مازدیګره ګوري او چې هر ګروز پر د باندې ولګېږدی او یا ګزه په دې مځکه ننوځي او بیا یې مځکه په ځان کې نه پرېږدي راغورځوي چې د کم چا څه د مازدیګر لمونځ قضا سوی هغې در ماخستنه په ګروزونو وایي چې د کم چا څه د ماخستن په لمانځه کې کمزوري هغې در سهاره پورې په ګروزونه وي چې کم څوک در سهار لمونځ قضا سوي هغې بیا در ماپښینه په ګروزانو وال کېږي. نو ما درته ویل هلته بیا ملایکې دي، هلته د الله عذاب دی، هلته که سړی هر څومره فریاد کوي فریاد یې څوک اوري، هلته بیا نه ورور سته نه مور سته، هلته بیا نه زوی و لور سته نه پلار و غمخوار سته، هلته بیا دی د الله عذاب دی او ملایکې دي. یو حدیث شریف کې راځي الله تعالی په قبر کې پر ده باندې اژدها ماران مسلط کی چې هر مار دی په نیش باندې ووایي نو 80 کاله دی بېتابه وي. نن دنیا کې تاسو تصور وکړئ زما په الله قسم چې کوم د شادو مچۍ د هغې نیش سړی برداشتولی نشي، لیکن که زندگی د سړي څه په نافرماني کې تېره سي بیا هغې کم قسمت ته د هغې مارانو د هغې لړمانو نیشونه ګوري. ځکه زندگی دا چې د کوم مقصد دپاره الله تعالی پیدا کړې ده هغې مقصد کې زندگی مصرفول. صراط الاسلام اداره